وما علينا إلا البلاغ المبين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسو به پوره نیکی ته له سره ونه رسیږئ تر هغه پورې چې له هغه څیز نه څه حصه خرج کړئ چې تاسو یې خوښوئ او تاسو چې څه څیز هم خرج کوئ نو بېشکه الله په هغه ښه عالم دی. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. د خوراک ټول شیان د بنی اسرائیلو لپاره حلال وو مګر هغه شیان چې اسرائیل یعنی یعقوب په ځان باندې بند کړي وو مخکې له دې چې تورات نازل کړی شي ته ووایه نو تورات راوړئ بیا هغه ولولئ که تاسو رښتونی یئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نو هغه چا چې له دې نه بعد په الله باندې دروغ وویل نو هم دغه کسان ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ته ووایه الله رښتیا ویلی دي پس د ابراهیم د ملت تابع شئ چې حنیف یعنی پوخ توحید والو او له مشرکانو څخه نه و. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بېشکه اول کور چې د خلکو لپاره جوړ کړی شوی دی خامخا هغه دی چې په مکه کې دی چې ډېر برکتي دی او د عالمونو لپاره هدایت دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. په هغه کې ښې واضح نښې دي چې یوه پکې مقام ابراهیم دی او څوک چې هغه کور ته داخل شي نو هغه په امن شي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. او خاص د الله لپاره په خلقو باندې د هغه د کور حج کول فرض دي په هغه چا باندې چې هغه ته د لارې وس ولري او څوک چې کافر شو نو بېشکه الله له مخلوقاتو نه بیخي بې پروا دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. اے نبی ته ووایه اے اهل کتابو تاسو د الله په آیاتونو ولې کافر کیږئ حال دا چې الله ستاسو په عملونو باندې گواه دی. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اے نبی ته ووایه اے اهل کتابو تاسو د الله له لارې نه هغه څوک ولې منع کوئ چې ایمان راوړي تاسو په هغې لاره کې کوږوالی لټوئ حال دا چې تاسو گواهان یئ او تاسو چې څه عمل کوئ الله له هغه عمل نه کله هم غافل نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی که چېرې تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره ومنئ نو هغه به تاسو لره ستاسو له ایمان راوړو نه پس بیا کافران کړي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. او تاسو څنګه کافر کیږئ او تاسو چې یئ تاسو ته د الله آیاتونه تلاوت کیږي او په تاسو کې د هغه رسول هم موجود دی او چا چې په دین د الله منګولې خښې کړي نو په رښتیا سره هغه په نیغه لار روان کړی شو.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی له الله نه ویریږئ څنګه چې له هغه نه د ویریدلو حق دی او تاسو ممرئ مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. او تاسو د الله پرسئ ټول په جمع سره منګولې خښې کړئ او سره بیلیږئ مه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. او د الله هغه نعمتونه را یاد کړئ چې پر تاسو باندې شوي دي. کله چې تاسو دښمنان وئ بیا الله ستاسو د زړونو ترمنځ جوړښت راوسته نو د هغه په دې نعمت سره تاسو ورونه شوئ. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. او تاسو له اور نه د ډکې کندې په غاړه وئ نو تاسو یې له هغه نه وژغورلی. همدارنګه الله تاسو ته خپل آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې تاسو نیغه لار ومومئ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. او لازم ده چې په تاسو کې د یوه داسې ډله وي چې د خیر طرف ته بلنه کوي او د نیکۍ حکم کوي او له بدۍ نه منع کوي او همدغه خلک پوره کامیاب دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. او تاسو د هغو خلکو په شان مکیږئ چې بیل بیل شول او هغو ته د واضحو دلایلو له راتلو نه پس هم په خپلو کې مختلف شول او دغه خلک چې دي د هغوی لپاره بیخي لوی عذاب دی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. په هغه ورځ کې چې څه مخونه به تک سپین وي او څه مخونه به تک تور وي. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نو هر چې هغه کسان دي چې د چا مخونه به تک تور وي هغوی ته به وویلی شي آیا تاسو د خپل ایمان نه پس کافر شوي وئ نو عذاب وڅکئ د هغه کفر په بدل کې چې تاسو به کاوه. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. او پاتې شو هغه کسان چې د هغوی مخونه به تک سپین وي نو هغوی به د الله په مهربانۍ کې وي او دوی به په هغې کې همیشه وي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې تا ته په حق سره لولو او الله په علمونو باندې د ظلم کولو اراده نه لري. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. او خاص د الله لپاره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي او خاص د الله په طرف ټول کارونه ورګرځولی شي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تاسو غوره امت یی چې د خلقو لپاره پیدا کړی شوی یی. تاسو د نیکی حکم کوئ او له بدۍ نه منع کوئ او په الله باندې ایمان راوړئ. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. او کچره اهل کتابو ایمان راوړی وی نو دا به د هغوی لپاره ډیر ښه
له دوی نه ځینې ایمان راوړونکي دي او د دوی اکثره فاسقان یعنی بدکاران دي. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دوی هیڅ کله هم تاسو ته ضرر نشي در رسولی مګر لږ د ژبې تکلیف، او که دوی له تاسو سره جنگ شروع کړي نو تاسو ته به شاګانې درواړوي، بیا به له دوی سره مرسته نه کیږي. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. په دوی باندې ذلت مسلط کړی شوی دی هر ځای چې دوی وموندل شي، مګر دا چې دوی منګولې ولګوي د الله په رسۍ او د خلکو په رسۍ، او دوی راستانه شول په هغه غضب سره چې د الله له طرفه و، او په دوی باندې محتاجي مسلط کړی شوه. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دا په دې چې یقینا دوی د الله له آیاتونو نه انکار کاوه او نبیان یې ناحقه وجل، دا په دې وجه چې دوی نافرمانی کوله او دوی زیاتی کاوه. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. دوی یو شان ندي. په اهل کتابو کې یوه ډله ده قایمه چې د شپې په ساعتونو کې د الله آیاتونه تلاوت کوي او هغوی سجدې کوي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او د نیکۍ حکم کوي او له بدۍ نه منع کوي او په نیکو کې له یو بل نه تلوار کوي او دغه کسان له صالحانو څخه دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او هغوی چې څه نیکي هم وکړي نو هیڅ کله به هم د هغوی د دې عمل ناقدري ونه کړی شي، او الله په پرهیزګارانو ښه پوهه دی. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی هیڅ کله به هم د هغوی مالونه او اولادونه له دوی څخه د الله له عذاب نه هیڅ شی لرې نه کړی شي، او دغه کسان د اور واله دي، دوی به په هغه اور کې همیشه وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. مثال د هغه شي چې دوی په دې دنیایي ژوند کې خرج کوي د هغه باد په شان دی چې په هغه کې سخته یخني وي، د داسې خلکو فصل ته ورسي چې په خپلو ځانونو یې ظلم کړی وي، نو دا باد هغه فصل تباه کړي. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. او الله پر هغوی ظلم نه دی کړی او لیکن هغوی په خپلو ځانونو ظلم کاوه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. اے هغو کسانو چې ایمان راوړی دی له خپلو مسلمانانو نه غیر بل څوک رازدار دوست مه جوړوئ، دوی تاسو ته په نقصان رسولو کې هیڅ کمی نه کوي. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دوی هر هغه څه خوښوي چې تاسو په تکلیف کې اچوي، یقینا د دوی له خولو ځینې کینه او بغض ښکاره شوی دی، او هغه بغض چې د دوی سینې پټوي هغه ډیر لوی دی.
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. یقینا مونږ تاسو لپاره آیاتونه ښه واضح بیان کړي دي کچریي تاسو چې له عقل نه کار اخلئ. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ګورئ تاسو هغه خلک یې چې له هغو یعنی اهل کتابو سره مینه کوئ او هغوی له تاسو سره مینه نه کوي او تاسو په ټولو کتابونو ایمان راوړئ. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. او کله چې دوی له تاسو سره ملاقات وکړي نو وایي مونږ ایمان راوړی دی او کله چې یوازې شي نو تاسو ته د غصې له وجې نه د ګوتو سرونه چیچي ورته ووایه په خپلې غصې سره مړه شئ. إن الله عليم بذات الصدور. بېشکه الله ښه پوهه دی په هغو خبرو چې په سینو یعنی زړونو کې دي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. کچېرې تاسو ته څه ښېګڼه در ورسیږي نو هغه دوی لره خفه کوي او کچېرې تاسو ته څه بدي یعنی تکلیف در ورسیږي نو دوی په هغې باندې خوشحالیږي. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. او که تاسو صبر وکئ او د دوی له دوستۍ نه ځان وساتئ نو د هغوی چل او فریب به تاسو ته هیڅ ضرر هم در ونه رسولی شي. بېشکه چې الله د هغه کارونو چې دوی کوي احاطه کوونکی دی. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. او یاد کړه هغه وخت کله چې د ورځې په اوله حصه کې له خپل ټبره راووتلې چې د جنگ لپاره دی مؤمنان په خپلو ځایونو باندې کښېنول او الله ښه اورېدونکی ښه پوهه دی. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کله چې له تاسو څخه دوه ډلو د دې اراده وکړه چې بې زړه یعنی بوزدله شي او الله د هغو دواړو دوستو او لازم ده چې مؤمنان خاص په الله باندې توکل وکړي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. او خامخا پر اختیا سره الله په بدر کې ستاسو مدد کړی دی. حال دا چې تاسو ډیر کمزوري او لږ وئ نو له الله نه ویریږئ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. کله چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته به دا کافي نشي چې ستاسو رب په 3,000 نازل کړی شوو ملایکو سره ستاسو مدد وکړي. وما علينا